السلام علیکم ناظرین، زه خان تاسو ګورئ دا ټیم بي ټي نیوز. ناظرین دا ټیم موږ موجود یو په کشلاق کې چې دلته د پولیس پر ګاډۍ باندې بم بلاست وشو. چې په هغه کې دا ټیم معلومه نه دي څو کسان چې کوم دي هغه زخمیان دي، څو شهیدان شوي دي. یو نفر چې کوم دی هغه یې دا دی راخیستی دی، د پولیس هلیکار دی د کشلاق تاڼې چې دا وایي چې دا چې کوم دی هغه بچاو دی، اسپتال ته یې وسپړي په ګاډۍ ته یې ورچوي. ناظرین نن په کشلاق کې د پولیس پر ګاډۍ باندې د کوم چې د پولیس ګاډۍ درېږي د چوکسه آی پاته چې کوم د کشلاق بایپاس دی، پر دې ځای باندې کوم د پولیس ګاډۍ درېږي پر دې باندې بم بلاست وشولو چې په هغه کې د پولیس هلیکار چې کوم دی هغه یو دا ټایم زخمي دی چې هغه دا تاسو وینئ چې اسپتال ته یې وړي، ګاډۍ ته یې واچوئ. تاسو لیدئ زخمی دی، څه بچاو د پولیس والا چې کوم دی هغه دا ټیم راورسېدل. هغه اسپتال ته یو هغه بچاو دی.